السلام علیکم ټول ورونو ته سلامونه کوم او زماره دی اډای سبا ضروری ټویټ وکي ټول مرګري ورونو زکه چې لس ورځې پسته ویډیو خېجوم یو خبره سید مساخیل بای کړوا چې د ارشد خان بای په باره کې و چې خونزاده ماما له قتل له سید ولی شاه ماته ویلي چې تاسو پر ارشد خان بس ویډیوګانی وکي نو دا خبره مکمل دروغ و او منګه هغه راغسته او په لایو کې مو خبرې کړو خو زما ایډي رپورټ او ویډیو نه خطه د ارشد خان سزا په هر میدان باندې لاول ولاړم سیدا او ټول پښتنو ته په پته دا ویډیو بوګدیږي خو مکمل به واوري چې کله دوبۍ ته لاړ نو لاول و سما ډیوټ کړي د مینې محبت چې کله د برهان لپاره خبره و چې داغه اکاونټ ختم شو نو الحمدلله زرا غلم لایف می چلول د قتل لاره سره و خمزاده ماما چې 9000 ریال کمه و غاله پورا کو بیا زمونږ د یو بل رور خبره و چې موږ په میډیا نه دراوړل منصری سره تعلق ساتو چې هغه مسله زما په وساتت باندې جما میسجونه وکړه ماشاءالله ارشد خان بای او داغه امان بای میلاو شو چې دا غرور د پاره مسله حل کړه داغه نه پس بیا بل یو کورورو چې هغه لاس خو په ټوټل مات شو چې د ارشد خان بای صدقه کیس راغلو زماره طرف کسان ول الحمدلله مالک ګلی فاروق لرادلی چې هغه مسله الله حل کړل نو زما ټول ورونو پښتنو ته دا درخواست ته چې ورونو یو خو مې د اکاونټ رپورټ ته بل اسیا پواګډول نه پکار د خبره حقیقت دا چې سید مساخیل بای چې تاسو زما روغ د ارشد خان بای سو گئی نو ورور ز په هر میدان کې داغه سوالاریم الان کې د ارشد خان بای نه کما ګیله کول نو پاغه ورځ به ما کړو چې په کوم ورځ موږ د رحیم صدیقی لایب تلاړو هغه زما به عزت وکړه زه داغه د مختلم هغه چې کله ضرورولای خبره راوستي لاول قدم به ما غسته دي ما د غلوانګین د لتورونو ویډیو ورسمه وسوکو الان کې لوانګین د چې کوم الفاظ د کړل غټول دنیا ته معلوم دي صحیح ده نورور د سی اس قسمه خبره نشتی او زه د ارشد څخه په میډیا نه بهر په هر میدان باندې ما او تورور ویلې د زما ورور دی ورور خو پرورای کې بزدانه کوم چې داغه بسر سوق زبې عزت کم یاغه ته زبې عزت نظر ولرم او ویډیوګانی باقاعده په اکاونټ کې شته ټول مرګري تلې شي او کته شي زما چې سونه مرګري الله مخاده وبال لري د الله په امان